کله چې د خلکو قرضونه یا پورونه در باندې شول نو ضرور دا آیات وایه چې حسبنا الله و نعم الوکیل، الله رب العزت به تا د پورونو او قرضونو څخه خلاص کړي. کله چې له یو ظالم او جابر سره مخ کېدی، مخکې له دې چې هغه ظالم تاسې باندې ظلم او تشدد ترسره کړي، همدا آیات ووایه چې حسبنا الله و نعم الوکیل، الله رب العزت زموږ لپاره کافي دی. نو الله رب العزت به ضرور تا د ظالم او جابر له ظلمونو خلاصوي. ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته غورځېده، مخکې له دې چې ابراهیم علیه السلام اور ته وغورځېږي، ابراهیم علیه السلام وویل حسبنا الله و نعم الوکیل، الله رب العزت زما لپاره کافي دی. هماغه چې ابراهیم علیه السلام له اور څخه ژوندی راووته او الله رب العزت ورته اور په داسې شکل جوړ کړی و چې نه ورته یخ او نه ورته ډېر ګرم، او په ډېر عادي ډول ابراهیم علیه السلام په اور کې خپل هغه وخت تېر کړ. کله چې نبی علیه السلام د بدر غزا ته ځي، له دې وړاندې وایي حسبنا الله و نعم الوکیل، هماغه و چې د بدر د غزا فتح الله رب العزت ور نصیب کړه او د بدر د غزا ټول غازیان او صحابه کرام په ډکو منګولو سره له غنیمته راستانه شول. د قرآن کریم دغه آیات ډېر هیله بخښونکی دی زموږ ستاسې لپاره. راځئ چې له هر ډول مصیبتونو سره موږ تاسې مخ کېدو، همدا آیات وایي چې حسبنا الله و نعم الوکیل، الله رب العزت زموږ ستاسې لپاره